الف لام را دا سی فرمان دی چې آیاتونه په پاخه او مفصل ډول ویل شوی دي د یو با حکمت او با خبره ذات لخوانه چې تاسو بندگی مکوئ مگر یوازې د الله زه د هغه لوري څخه تاسو ویرونکې هم يم او زیری درکونکې هم او دا چې تاسو خپل پروردگار نه بخنه وغواړئ او د هغه لوري تر وګرځي نو هغه به تر وی ټاکلې مودې پورې تاسو ته د ژوند خو وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به د هغه فضل ورکړي او که تاسو مخ واړوي نو زه تاسو په باب دی وی لوی هیبت ناکي او رزل عذاب څخه ویریږم تاسو ټول د الله لوري ته ورګرځیدل دي او هغه هر څه کولای شي وګورئ دوی خپل سینې ته وی ترڅو له هغه نه ځان پټ کړي خبردار اوسئ کله چې دوی په جامو سره خپل ځان غاړي الله د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي په ځمکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده ساکه نشته چې د هغه روزي د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب هغه نه پوهیږي چې هغه چیرته اوسېږي او چیرته هغه سپارل کیږي هر څه په یو روښانه دفتر کې ثبت دي او هغه د چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل چې له هغه نه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و ترڅو تاسو وازمایي وګورئ چې په تاسو کې څوک د غوړه کړو وړو خاوند دی اوس که ای محمد تو وایي چې ای خلکو لمرګ ورسته به تاسو د دوهم ځل لپاره را پاتول شي نو منکران به سم د لاس وایي چې دا خبره خو ښکاره کوډی دي یعنی دروغ دي او کوم ته وی ټاکلې مو دی پورې د هغو سزا یعنی عذاب وزندو نو هغوی به وایي چې کوم شي هغه سزا یې سر کړی ده واوري په کوم ورځ چې د هغې سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو و نه اړولای شي او هغه شی به هغوی رايسار کړی چې هغوی ورپورې ملنډي وهي او کچېری موږ انسان ته خپل اخوان نعمت ور په برخه کو بیا یې ورڅخه واخلو نو دای د الله له رحمت څخه مایوس کیږي او پر انکار کوي او کله هغه کړهو نو ورسته چې پر هغه باندې راغلی او موږ په هغه باندې د نعمت خوند څکونو وای زما ټول به وزلی استشوا بیا هغه ډیره خوخي کوي او ویاړي لدې عیب نه کڅوک پاک دي نو صرف هغه کسان چې صبر کوونکي او نیکو کاران دي او همغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخنه ده او هم لوی مکافات نو ای پیغمبره چیرته داسې نوی چې تل هغه شیانو څخه کوم شی لوي نه پرېږدي چې تا ته وਹੀ کیږي او په دې خبره باندې زړه تنګي شي چې هغوی به وایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتوي نشوه یا دا چې له دې سره کومه پرېخته ولې رانغله تو خو یوازې خبردار ورکوونکې ها خوا د هر څه څارندوی ساتونکې الله دی آیا دوی وایي چې پیغمبر دا کتاب لزانه په دروغ جوړ کړی دی وایي که دا سدنو د دې په څیر لا صورتونه په دروغ جوړ کړي راوړي او له الله نه پرته نور چې هر څوک ستاسو معبودان دي هغوی کدم رسل لپاره را بللی شي نو راوی بلې ک تاسو د دوی په معبود ګڼلو کې ریښتینی یاست اوس که هغوی یعنی ستاسو معبودان ستاسو مرستې ته نه رسیږي نو په هیږي چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې له الله نه پرته کوم بل حقيقي معبود نشته نو آیا تاسو د دې حق په وړاندې د اطاعت سره کته کوي کوم خلک چې واځي د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي د هغو کړو وړو ټوله میوه مونږ هم دلته ورکو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي خو په آخرت کې دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته هلته به معلومه شي چې هغوی په دنیا کې کړی دي هغه ټول خاوري ریشول او اوس د هغو ټول کړو محض باطل دي نو هغه څوک چې د خپل رب له لوري او څرګند شاهدي درلودله له هغه ورسته یو بل شاهد هم د پروردګار له خوا د دې شاهدۍ په تایید کې راغی او مخکې د موسی علی السلام کتاب هم د لار خود او رحمت په ډول راغلی موجود
آیا هغوی هم د مادیت پرستانو غوندي ورنه انکار کولای شي؟ داسې کسان خو به په دې باندې ایمان راوړي او له انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو د هغه لپاره چې د کوم ځای وعده ده هغه دوزخ دی. نو ای پیغمبره ته د دې شی له پلوه په کوم شک کې ملويګه دا حق د استاد رب لوري خو زیاتره خلک یې نه مني. او له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي. دا غراز خلک به د خپل رب حضور ته وړاندې کړی شي او شاهدان به شاهدی وایي چې دا دی هغه خلک چې پر خپل رب باندې دروغ تړي. واوري په ظالمانو باندې د خدای لعنت ده. په هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلق منع کوي د هغه د لارې کوګواله غواړي او له آخرت نه منکري. دوی په ځمکه کې د الله بېوسي کوونکي نو او نه د الله په مقابله کې څوک د دوی ملاتړ. دوی ته به اوس دوه چنده عذاب ورکړل شي. دوی نه د بل چا اورېدای شو او نه په خپل غور کو. دوی هغه خلک دي چې خپل ځان په خپل په زیان کې واچو او هغه هر څو ورنه ورک شول چې دوی دروغ تړي. لدې پرته بل لار نشته چې هم دوی په آخرت کې تر ټولو زیات زیانمن وشي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړ او ښه کارونه وکړل او همغه خپل رب ته په عاجزۍ شول. په یقیني ډول هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي. د دې دواړو ډلو مثال داسې دی لکه چې انسان روند کونو یو بل لیدونکی او اوریدونکی. آیا دا دواړه یو شان کېدای شي؟ آیا تاسو له دې مثال نه څه درس نه اخلئ؟ او همدغسې حالاتو چې موږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته لېږلی وو ویل زه تاسو ته په ډاګه څرګنده خبرداري درکوم چې له الله جل علا شانه نه پرته دي هیڅ چا بندګي ونه کړی. کنه نو زه اندېښمن یم چې پر تاسو باندې به یو ورځ دردناک عذاب نازل شي. په جواب کې د هغه د قوم هغه مشرانو چې د هغه د خبرې لمنلو نه انکار کړی وو ویل زموږ په نظر کې خو ته لدې پرته نور څه نه چې صرف زموږ غوندي یو انساني او مونږ به ګورو چې زمونږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زمونږ په نظر ټیټ خلکو بے فکر او سنجش استا پیروي غوړه کړې ده او مونږ هیڅ شی هم داسې نمومو چې په هغه کې تاسو له مونږ نه څه تفوق ولرئ بلکې مونږ خو تاسو دروغجن ګڼو. هغه ویل ای زما قومه لکشان فکر وکړئ نو سم ده چې کزه د خپل رب له لوري پرې وي څرګندې شاهدی باندې ولاړم او بیا هغه ز په خپل ځانګړي رحمت سره هم سر لوړی کړم خو هغه تاسو و نشولې دلای خنو لمون سره څه وسیله ده چې تاسو منل نه غواړئ او مونږ په زور هغه تاسو په سر باندې وټپو. او ای قومه زه په دې وظیفه باندې له تاسو نه کوم مال نه غواړم زما اجر خو په الله باندې دی او زه د هغو خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده. هغوی په خپل د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي خو زه ګورم چې تاسو جهالت غوړه کوئ. او ای قومه که زه دغه خلک وشړم نو د خدای له نیونې څخه به ما څوک وژغوري؟ ستاسو په ذهن کې آیا دومره خبره هم نکینی؟ او زه تاسو ته نه وایم چې له ما سره د الله خزاني دي نه دا وایم چې زه د غیب علم لرم نه دا دعوا کوم چې زه پرېخته یم او زه دا هم نشم ویلای چې کوم خلک چې ستاسو سترګې په سپکه ورته ګوري هغه ته به الله کومه ښېګڼه ورنکړي. د هغو د نفسونو په حالت باندې الله ډیر ښه پوهیږي. که زه داسې وایم نو ظالم بیم. په پای کې هغوی وویل چې ای نو تا له موږ سره جګړه وکړه او ډیره دی وکړه اوس نو زیاتی هغه عذاب راوله چې ته مونږ ته د هغه اختار راکوي کریختونه یې. نو جواب ورکړ هغه خو به الله راولي که خوښی شي او تاسو دومره زور وس نه لرئ چې د هغې مخنیوي وکړئ. اوس که زه ستاسو څخه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسو ته هیڅ ګټه نشي رسولای. کله چې الله ستاسو د بیلاری توب اراده کړی هغه ستاسو رب دی او د همغه لوري ته ستاسو ورستنیدل. اے محمد صلی الله علیه وسلم
دا خلک وایي چې دغه سړی دا هرڅ په خپل ځان دروغ جوړ کړی دي. دوی ته وایي کما دا خپل ځان دروغ وټه کړی وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی او کوم جرم چې تاسو کوي د هغه مسؤلیت نه زه خلاص یم. نوح علیه السلام ته وحی وشو چې ستاسو قوم نه چې کوم خلکو ایمان راوړ هغه راوړ نور نو کوم منونکي نشته د هغه په کړو وړو باندې غمجن کېدل پرېد او تر څارنې لاندې زمونږ له ښوونې سره سم دی وی کشتۍ په جوړولو لاس پورې کړ او ګوره کوم خلکو چې ظلم کړی دی د هغه په حق کې ماته څه سپارښ مکوه دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي. نوح علیه السلام کشتۍ جوړوله او د هغه د قوم مشرانو څخه به چې څوک د هغه څنګه تیریده په هغه پورې به ملنډې وهلې. هغه ویل که تاسو په مونږ پورې ملنډې وهئ نو مونږ هم په تاسو پورې ملنډې وهو. ډېر ژر به تاسو ته په خپل معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کاندي او په چا باندې به هغه بلا را پریوزي چې ایسته به نشي کړای. تر دې پورې چې کله زمونږ حکم راغی او هغه تنور را وخوټید نو مونږ ویل د هر جنس څخه یو جوړه په بیړۍ کې واچو خپل کورنۍ هم پرته له هغو کسانو څخه چې مخکې د هغو په باب وینا شوې ده په دې کې سپاره کړه او هغه کسان هم کینه و چې ایمان راوړای دی او په دې وخت کې لږ غونډه خلک و چې له نوح سره ایمان راوړای. نوح ویل سپارشي په دې کې د همغه الله په نوم سره دی د دې رواني دل هم د دې درې دل هم زما رب ډیر غفور او رحیم دی. کیشته هغه خلک راخیستي و روانه و او هر څه په لکه د غره په شان راپورته کېدله. د نوح زوی په لري فاصله کې و. نوح علی السلام ورته غږ وکړ زویا لموږ سره سپور شه له کافرانو سره مو اوسه. هغه راوګرځي د جواب ورکړ زه هم دا اوس په غره باندې خېژم چې مال او بونه وژغوري. نوح علی السلام وویل نن کوم شی د الله له حکم نه ژغورونکی نشته پرته له دینه چې همغه الله په چا باندې رحم وکړي. په دې ترڅ کې یو څپه د دواړو په منځ کې پرده شوه او هغه هم له غرقېدونکو څخه شو. حکم شو ازمکه خپل ټولي اوبو جذب کړه او اسمانه بند شه. بیا اوبو په ځمکه کې کېناستلې پریکړه سرته ورسېده. کشتۍ د جودي په غره باندې کېناستله او وویل شول چې ایسته دي شي د ظالمانو قوم د خدای له رحمت څخه. نوح خپل رب ته غږ وکړ ویل ای زما رب زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم یې. په جواب کې الله ویل ای نوح هغه ستا له کورنۍ څخه نه دی هغه خو دی فاسد عمل خاوند دی. نو تل ما څخه د هغې خبرې غوښتنه مکوه چې ته د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي. زه تاته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو غوندې ونه ګرځوي. نوح علیه السلام سم د لاس عرض وکړ ای زما رب زه تاته پناه دروړم او لدینه چې لتانه هغه څه وغواړم چې زه پرې نه پوهیږم. که ته ماته بخښنه ونه کړې او رحم را باندې ونه کړې نو زه به برباد شم. د الله لخوا حکم شو ای نوح کوشه زما له لوري سلامتی او برکتونه دي پر تا باندې او پر هغو کسانو چې ست عملګری او دیني ډلې داسې هم شته چې په دنیا کې به د دوی برخه ورکړو بیا به زموږ له لوري دوی ته دردناک عذاب ورسیږي. ای محمد صلی الله علیه وسلم دا غیبی خبرونه دي چې مونږ تاته وحی کوو. لدین مخکې نه تور باندې پوهېدلې نستا قوم نو صبر وکړه نتیجه د پرهیزګارانو په ګټه ده. او د عادیانو لوري ته مونږ د هغو ورور هود ولیږه هغه ویل ای قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسو بل هیڅ کوم خدای نشته تاسو محض دروغ غوټه کړی. ای قوم په دې کار باندې زه تاسو نه کوم اجر نه غواړم. زما اجر خو د هغه ذات په غاړه دی چې هغه زه پیدا کړم. تاسو له پوهې نه لږ غوندې کار نه اخلي. او ای زما قوم له خپل رب نه بخښنه وغواړئ بیا د هغه لوري ته وګرځئ. هغه به پر تاسو باندې د اسمان ورخونه پرانیزي یعنی باران راوستوي او تاسو په اوسنی قوت سره بیره به نور قوت تر زیات کړي. د مجرمانو په تیر مخ ماړوي.
هغه جواب ورکړ اے يهودا ته مونږ ته کومې څرګندې شاهدۍ سره نه راغلی او ستا په وینا سره مونږ خپل معبودان نشو پرې خودلای او پر تا باندې مونږ ایمان راوړونکي نه یو مونږ خدا انګیرو چې پر تا باندې زمونږ له معبودانو څخه د کوم یو گزار لګیدلای دی یعنی ستا عقل ته تاوان رسولای دی هود ویل زه د الله شاهدی وړاندې کوم او تاسو شاهدان اوسئ دا چې تاسو له الله څخه پرته نور په خدایي کې برخوال ګڼلی دي زور څخه بې ځای تاسو ټول پلاس یو کولو زما پر خلاف په خپل اقدام کې لا مکوي او ما ته یو ذره مهلت مرا کوي زما توکل پر الله باندې دی چې زما رب هم دی او تاسو رب هم هیڅ ساکک داسې نشته مګر دا چې د هغه چوټي یعنی د ټنډې ویختان د هغه په لاس کې نوي یعنی هغه تسلط پرې نه لري بشک زما رب په سم لار باندې دی که تاسو مخ اړوي نو واړوي یعنی که نافرمانی کوي نو وی کړئ زه چې کوم پیغام سره تاسو ته را لېږل شوی وم هغه می تاسو ته رسولای دی اوس به زما رب تاسو په ځای بل قوم را پاتوي او تاسو به هغه ته هیڅ ځان و نشي رسولای یقیني ډول زما رب په هر څه باندې څارونکی دی بیا کله چې زموږ حکم راغی نو موږ په خپل رحمت سره هود او هغه خلک چې له هغه سره ایمان راوړی وو وژغورل او له سخت عذاب نه مو هغه ته نجات ورکړ دغه دی عادیان د خپل رب له آیاتونو څخه منکر شول د هغه د پیغمبرانو خبره و نه منله او د حق د هر جابر دښمن پیروي وکړه په پای کې په دې دنیا کې هم پر هغه باندې لعنت وغورځید او د قیامت په ورځ هم واوري عادیان په خپل رب کافران شول واوري لري وغورځول شول عادیان د هود قوم د الهي له رحمت څخه او د سمودیانو لوري ته مونږ د هغه ورور صالح ولید هغه ویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته تاسو هیڅ کوم بل خدای نشته اما غزاد دی چې تاسو لزمکه نه پیدا کړی یاست او دلته تاسو میشته کړی نو تاسو له هغه نه بخنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ په باوري توګه زما رب نږدې دی او هغه د دعاګانو ځواب ویونکی دی ویل ای صالح لدینه مخکې ته په مونږ کې یو داسې سړی وي چې ډېری هیلې در پورې تړلې وي آیا ته غواړې مونږ د هغو معبودانو له عبادت نه منع کړې چې زموږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کوو نو د کومې کړنلارې په لوري چې مونږ ته بلنه راکوي د هغې په باب مونږ سخت په اشتباه کې یو چې مونږ یې په تشویش کې اچولي یو صالح ویل ای قومه تاسو په دې خبره باندې څه فکر کړی دی چې کما د خپل رب لوري او روحانه شاهدی درلودله او بیا هغه په خپل رحمت سره هم سر لوړی کړم نو لدین ورسته به د الله لنیونی څخه څوک ما وژغوري که زه د هغه له حکم نه سر وغړم تاسو زما څه په درد خوړلای شي پرته لدین چې ما نور هم په ځان کې وغورځوي او ای زما قوم وګورئ دا د الله اوخه ستاسو لپاره یو نښانه ده دا د خدای په ځمکه کې د څریدو لپاره آزاد پریږدي په دې باندې هیڅ تعرض مکوئ کنه نو څه زیات وخت به تیر نشي چې پر تاسو باندې به د خدای عذاب راشي خو هغوی اوخه ټپی وژله په دې سره صالح هغوی ته خبرداري ورکړ چې او صرف 3 ورځې په خپل کورونو کې نور ووسیږي دا داسې مې یاد دی چې دروغ به ثابت نشي چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صالح او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی وو ژغورل او د هغې ورځې له رسوایي نه مو هغوی خوندي کړل بېشکه هم دا ستا رب په اصل کې زورور او برلاسی دی پاتې شول هغه خلک چې هغوی ظلم کړی وو نو یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او هغوی په خپلو سیمو کې داسې بې حسه او بې حرکته مړه وغورځېدل چې تا به ویل هغوی هلته له سره اوسېدلي نه واورئ سمودیان په خپل رب کافر شول واورئ سمودیان لرې وغورځول شول د الهي له رحمت څخه او ګورې ابراهیم ته زموږ پرښتې زیری ورکوونکي ورغلی ویل پر تا دې سلام وي ابراهیم ځواب ورکړ پر تا دې هم سلام وي بیا ډیر وخت نشو چې ابراهیم د هغو د میلمستیا لپاره
یو سور کړای شوی خوسای راوړ. او کله چې ولیدل چې د هغو لاسونه خړو ته نه رسیږي نو د هغه ور باندې اشتباه راغله او په زړه کې ورڅخه ویره احساس کړه. هغه ویل مو ویریږه مونږ خو د لوط د قوم خواته لیږل شوي یو. د ابراهیم میرمن هم ولاړه وه. هغې د دې په اورېدو سره وخندل. بیا مونږ هغې ته د اسحاق او له اسحاق نه وروسته د یعقوب زیری ورکړ. هغې وویل هی زما شامې ته اوس به زما اولاد وشي په داسې حال کې چې زه ډېره زړه شوې یم او دغه زما میړه هم زوړ شوی. دا خو ډېره حیرانوونکې خبره ده. فرښتو وویل د الله په حکم باندې حیرانېږي؟ ای د ابراهیم کورنۍ پر تاسې باندې خو د الله رحمت او د هغه برکتونه دي او په باوري ډول الله د ډېرې ستاینې وړ او د ستر شان څښتن دی. بیا کله چې د ابراهیم ورختایي ایسته شوه او د اولاد په زیری د هغه زړه خوشاله شو نو هغه د لوط د قوم په موضوع کې له موږ سره په شخړه لاس پورې کړ. په حقیقت کې ابراهیم د ډېر زغم او نرم زړه خاوند او په هر حال کې زموږ لوري ته رجوع کوله. په پای کې زموږ فرښتو هغه ته وویل ای ابراهیم له هغه یعنی دغه کار نه لاس واخله. ستا د رب حکم شوی دی او اوس پر هغو خلکو باندې هغه عذاب راتلونکی دی چې د هیڅ چا په مخنیوي مخه نشي نیول کېدای. او کله چې زموږ فرښتې لوط ته ورغلې نو د هغو پر اتک سره هغه ډیر ورختا او زړه تنګی شو. وی ویل چې نن ډیره د غم ورځ ده. د دغه میلمنو له راتک سره سم د هغه د قوم خلک د هغه د کور خواته په منډه منډه ورغلل. له پخوانه هغوی له همدغه بدکاریو سره عادت. لوط هغو ته وویل ورونو زما دا لونې شته دوی ستاسو لپاره ډیره پاکي دي. لږ له خدای وویریږئ زما د میلمنو په باب ما مخې جالت کوي. آیا په تاسو کې هوښیار سړی نشته؟ هغه ځواب ورکړ تا ته خو معلومه ده چې ستا په لونو کې زموږ څه برخه نشته او ته په دې باندې هم پوهیږي چې موږ څه غواړو. لوط علیه السلام وویل کاش کې ما دومره زور درلودلی چې تاسو مې سم کړي وای یا کومه کلکه آسره یعنی تکیه ځای وای چې هغې ته مې پناه ور وړی وای. په دې وخت کې فرښتو هغه ته وویل ای لوطه موږ ستا د رب لېږل شوي فرښتې یو. دا خلک به تاسو هیڅ ضرر نشي رسولای. نو چې یو څه شپه پاتې شي د خپل کور غړي د سره واخله وزه او ګوره له تاسو څخه دې هیڅ څوک شاته نه ګوري مګر ستا میرمن به ملګرتیا د سره ونکي ځکه چې پر هغه باندې هغه څه راتلونکي دي چې په دې خلکو باندې تیریدونکي دي. د دوی د تباهی لپاره د سهار وخت ټاکل شوی دی. د سبا کېدو لا اوس څه ځنډېدل. بیا کله چې زموږ د فیصلې وخت را ورسید نو موږ هغه سیمه په بل مخ نسکور کړه او پر هغه باندې مو د پخې شوی خټې د تیګو باران وراو چې له هغونه هر یو تیګه ستاد رب وړاندې په نخښه شوی نمول شوی و او ظالمانو نه دا عذاب څه لري نه ده. او د مدین خلکو ته موږ د هغو ورور شعیب ولید. هغه ویل ای زما د قوم خلکو د الله بندگی وکړئ له هغه پرته ستاسو هیڅ کوم بل خدای نشته او په تله او پیمانه کې کمای مکوئ. زه نن تاسو په ښه حالت کې ګورم خو زه ویریږم چې سبا به پر تاسو باندې داسې ورځ راشي چې د هغې عذاب به ټول رایسار کړي. او ای قومه له عدالت سره سم ټول او پیمانه کوئ او خلکو ته د هغو په شیانو کې تاوان مه وراړوئ او په ځمکه کې فساد مه خوروئ. د الله درکړي زیرمه یعنی هغه څه چې د ټول او پیمانې د پرځای کولو څخه وروسته پاتې کیږي ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو مؤمنان یې او په هر حال زه پر تاسو باندې څارندوی نه یم. هغه ځواب ورکړ ای شعیب آیا ستاسو مونږ ته دا درخی چې مونږ هغه ټول معبودان پریږدو چې زمونږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کوو یا دا چې مونږ د خپل مالونو کې د خپل خوښې سره سم د تصرف کولو واک نه لرو. یوازې همدا تنو یو لوړ ظرفه او ریښتونی انسان پاتې شوی. شعیب وویل ورونو تاسو په خپل فکر وکړئ چې که زه د خپل رب له لوري په ویرو روښانه شاهدی باندې وم او بیا هغه له خپل لوري نه ماته خروزی هم راکړه
نو لدین ورسته ز تاسو په گمراهی او حرام خوریو کې له تاسو سره ګډون څنګه کولای شم او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې له کوم خبرونه چې زه تاسو منع کوم د حقوق په خپل مرتکب شم زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې مې چې وس رسیږي او زه چې د څه شي سره رسول غواړم هغه په ټوله معنا د الله په توفیق پورې منحصر دي ما پر همغه باندې توکل کړای دی او په هر معاملې کې د همغه لوري ته رجوع کوم او اے قوم زما پر خلاف ستاسو دښمنی چیرته د دې وار را نولي چې په پای کې پر تاسو باندې همغه عذاب راشي چې د نوح یا هود یا د صالح په قوم باندې راغلی او د لوط قوم خو له تاسو نه څه زیات لري هم نه دی ګوري خپل رب نه بخنه وغواړي او د هغه لوري تر وګرځي بشک زما رب رحم کوونکی دی او خپل مخلوق سره مين لري او جواب ورکړ ای شعیب ستا زیاتره خبرو باندې خو مونږ له سره پوهیږو او مونږ وینو چې ته زمونږ په منځ کې یو بې وسه انسان یې که ستا خپلوان نه وای نو مونږ به د وخت ته څنګه کړای وای ستا مټ بازو خو دومره ندی چې پر مونږ باندې دروند وي شعیب وویل ورونو آیا زما خپلوان پر تاسو باندې له الله نه زیات درانه یعنی عزیز دي چې تاسو له خپلوانو څخه وویریږي او الله مو بيخي شاته وغورځاو او په هغه چې تاسو کوي هغه د الله له محاکمین دی باندې نه دي اے قوم تاسو په خپل کړن لار فعالیت کوي او زه په خپل کړن لار فعالیت کوم ډیر ژر به تاسو ته څرګند شي چې په چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او څوک دروغجن دی تاسو هم انتظار وباسئ او زه هم د تاسو سره سترګې په لار یم په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره شعیب او د هغه مؤمنان ملګری وژغورل او کوم کسانو چې ظلم کړی وو هغه یې سختي زلزلې داسې ونیول چې هغه په خپل کورونو کې داسې به حساب به حرکت یخ پراته پاتې شول چې تا به ویل هغه له سره هیڅ کله هلته وسیدلی نو واوري د مدین خلک هم د الله له رحمت نه لري وغورځول شول لکه څنګه چې سمودیان وغورځول شوي وو او موسی موږ له خپل نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره واستو فرعون او د هغه د سلطنت لوړ رتبه کسانو ته هغه د فرعون د حکم پیروي وکړه په داسې حال کې چې د فرعون حکم په ریښتینی باندې نو د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم په وړاندې وي او تر خپل قیادت لاندې به هغه د دوزخ لوري ته بوزي د ورتک څومره ناکاره زائد دا چې څوک ورته ورسیږي او په دې خلکو باندې په دنیا کې هم لعنت وغورځید او د قیامت په ورځ به هم پرې وغورځي څومره بدله ده دا چې چاته ورکړی شي دغه د څو کلیو ماجرا ده چې مونږ تاسو اورو له هغونه ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو کښتونه لو شوي دي یعنی لمنځه تللي دي مونږ پر هغه باندې ظلم نه دی کړی هغه په خپل پر خپل ځان ظلم وکړو کله چې د الله حکم راغی نو د هغه معبودان چې هغه له الله نه پرته بلل د هغه هیڅ په کار را نغلی شول او هغه له هلاکت او بربادۍ نه پرته هغه ته نور څه ګټه ونه رسوله او ستارب چې کله کومي ظالمي سیمې نیسی نو بیا د هغه نیول هم داسي په واقع کې د هغه نیونه ډیره سخته او دردناکه وي حقیقت دا دی چې په دې کې د هر هغه چا لپاره یو نښانه ده چې د آخرت له عذاب نه ویره وکړي هغه به یو داسې ورځ وي چې په هغه کې ټول خلک راغونډ وي او په هغه ورځ کې چې بیا هر څه وي د ټولو تر نظر لاندې وي مونږ د هغې راوستل څه دومره ډیر زیات نه ورسته کوو یعنی تاخير کوو نه د هغې لپاره صرف یو پښمار حساب موده ټاکلې ده کله چې هغه راشي نو هیڅ چاته به د خبرې کولو مجال نه وي مګر دا چې د خدای په اجازه څه عرض وکړي نو څه خلک به په هغه ورځ بدمرغه وي او څه نیکمرغه
څوک چې بدمرغه وي هغوی به دوزخ ته لاړ شي چې هلته به د ګرمۍ او تندې له ډېرې سختۍ نه د هغوی ستمهار او پشهار وي او په همغه حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي تر څو پورې چې ځمکه او اسمانونه ولاړ وي مګر دا چې ستا رب بل څه وغواړي بېشکه ستا رب بشپړ واکمن دی چې څه غواړي کوي پاتې شول هغه کسان چې نیکمرغه ثابت شي نو هغوی به جنت ته لاړ شي او هلته به د تل لپاره اوسېږي تر څو پورې چې ځمکه او اسمانونه برقرار دي مګر دا چې ستا رب نور څه وغواړي په هغو به د داسې ورکړې پیرزوینه وشي چې د هغې لړۍ به هیڅکله غوڅېدونکې نه وي نو ای پیغمبره ته د هغو معبودانو له پلوه په څه اشتباه کې مه لویږه چې دغه خلک د هغو عبادت کوي دوی خو صرف د وړاندې تقلید په اساس هماغسې عبادتونه کوي لکه څنګه چې مخکې د دوی پلرونو نیکونو کول او موږ به د دوی برخه دوی ته بشپړه ورکړو بې له دې نه چې په هغې کې څه کموالی وي موږ له دې نه مخکې موسی ته هم کتاب ورکړی دی او د هغه په باب هم اختلاف شوی و لکه څنګه چې نن د دغه کتاب په باب کېږي چې تا ته درکړی شوی دی که ستا د رب له لوري له پخوانه د یوې خبرې تصمیم نه وای نیول شوی د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به لا د مخه پرېکړه شوې وه دا واقعیت دی چې دوی د هغه له پلوه په شک او اشتباه کې لوېدلي دي او دا هم واقعیت دی چې ستا رب به دوی ته د دوی د عملونو پوره بشپړه بدله ورکړي دا باوري ده چې هغه د دوی له ټولو حرکتونو نه باخبر دی نو ای محمد ته او ستا هغه ملګری چې له کفر او سرغړونې نه د ایمان او غاړې خودو لوري ته راوښتي دي پر سمه لاره همغسې برابر ثابت قدم اوسئ لکه څنګه چې درته حکم شوی دی او د بندګۍ له حد نه تیری مه کوئ څه چې تاسې کوئ هغه ستاسې د رب په نظر کې دي د دغو ظالمانو لوري ته یو بڅری مه کږېږه که نه نو دوزخ به مو ونغاړي او تاسې به کوم داسې دوست او سرپرست ونه مومئ چې له خدای نه مو وژغورلی شي او له هیڅ یو ځای نه به تاسې ته مرسته ونه رسېږي او ګوره لمونځ د ورځې په دواړو خواو کې او څه د شپې په تېرېدو کې قایم کړه په حقیقت کې نیکي بدۍ له منځه وړي دا د هغو خلکو لپاره یوه یادونه ده چې د خدای په یاد لرونکي دي او صبر وکړه الله د نیکي کوونکو اجر هیڅکله نه ضایع کوي نو ولې په هغو قومونو کې چې له تاسې نه مخکې تیر شوي دي د خیر خلک موجود نشول چې خلک یې په ځمکه کې له فساد راوړلو نه منع کړي وای دغسې خلک را پیدا شول هم خو ډېر لږ چې موږ هغوی له هغو قومونو نه وژغورل که نه نو ظالمان خلک خو په همغو خوندونو پسې شول چې د هغو وسایل ورته پرېمانه ورکړل شوي او هغوی مجرمان وګرځېدل ستا رب داسې نه دی چې کلی په ناحقه تباه کړي په داسې حال کې چې د هغو اوسېدونکي سمون راوستونکي یعنې اصلاح راوستونکي وي بېشکه که ستا رب غوښتلی نو ټول خلک به یې د یو دین پیروان ګرځولي وو مګر اوس خو به هغوی په بېلابېلو لارو تلو روان وي او له لار ورکۍ نه به یوازې هغه خلک وژغورل شي چې پر هغو باندې ستا د رب رحمت دی د ټاکلو او غوره کولو د همدغې ازادۍ لپاره خو یې هغوی پیدا کړي او ستا د رب هغه خبره پوره شوه چې هغه ویلي و چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو نه ډک کړم او ای محمد صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبرانو کیسې چې مونږ تا ته اورو دا هغه شیان دي چې د هغو په وسیله ستا زړه ډاډه کوو په هغو کې تا ته د حقیقت علم په لاس درغی او ایمان راوړونکو ته نصیحت او ویښتوب په برخه شو پاتې شول هغه خلک چې ایمان نه راوړي نو هغو ته ووایه چې تاسې په خپله کړنلاره فعالیت کوونکي اوسئ او مونږ به یې په خپله کړنلاره کوو د چارو پای ته تاسې هم سترګې په لاره اوسئ او مونږ هم سترګې په لاره په اسمانونو او ځمکه کې چې څه پټ شوي دي ټول د الله د وس واک په موټي کې دي او ټوله معامله د همغه لوري ته ورګرځول کیږي نو ای پیغمبره ته د هغه بندګي وکړه او پر همغه توکل وکړه څه چې تاسې کوئ ستا رب له هغو نه بې خبر نه دی